سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو په دې هیله یم چې ټول ورک روغ یاستئ. یو ځل بیا راغلی یم کونړ مرکز اسداباد ښار ته چې اکثره خلک د چغسری په نامه هم پیژني او دغه سیمې ته اکثره خلک چغسری وایي ځکه چې پخوانی نوم یې چغسری دی. اوس هم په اکثره ځایونو کې په چغسری باندې پیژندل کیږي. نو دلته به اسداباد ښار د خلکو اجتماعي ژوند تاسو ته ښایو، د خلکو حالت به تاسو ته ښایو، دلته به له خلکو سره غږیږو. زموږ سره تر پایه اوسئ تر څو له دغه خوندورې خپرونې څخه خوند واخلئ. درنو ملګرو، نو اسداباد ښار مرکزي چوک یا څلور لارې کې ولاړ یو او دلته دغه یو ځوان مې تر څنګ ولاړ دی چې دغه خرما وي بسکټ او دا شیان په ریړۍ باندې پلورو. د سره خبرې کوو. ستړی مه شه ورور جانه. خیر اوسې. ډېره مننه. نو په سر کې دې زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړه. نوم مې نصرالله دی، کونړ ولایت د مراور ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ښه ډېر ښه. نو نصرالله خانه څنګه څو قسمه خرماوې در سره دي؟ یو 15 قسمه خراسه دي. دې دا 15 قسمه چې دي دې نومونه څه دي بېلابېل؟ دې کې ایرانی اجوا ده، زایدي ده ایرانی. یو 2 قسمه کې پاکستاني خرما ده. د افغانستان کومه خرما نشته او ټوله ایرانی او پاکستاني راځي. ښه. نو افغانستان کې مس باغونه شته دی، ځان نږدې راتلونکي کې به راشي او دا قیمتونه هم به مختلف وي که نه؟ هو ډېر مختلف قیمتونه تر 290 تر 180 پورې قیمتونه شته دی. دا کیلو؟ هو کیلو. ښه ډېر ښه. نو څنګه کاروبار هم څنګه دی اوس فعلا؟ گزاره کوي، څه ډېر خوند یې نشته دی ځکه د بازارونه خراب دي، کاروبارونه لږ په ټپه ولاړ دي. بس ټایم پکې پاس کوو. نو او دا خرماوې ته دلته کونړ کې اخلي که ننګرهار نه راوړو یا بل کوم ولایت؟ دا د ننګرهار نه راوړو. ننګرهار نه هلته سرایګانې دي، د هغې نه راوړو بیا دلته خرڅوو. او خلک کومه کجوره کومه خرما ډېره خوښوي په دې کې ټولو؟ زیاتره اوس خلک ایراني خرما ډېره خوښوي ځکه چې ایراني کیفیت ډېر ښه دی او پاکستاني خرما لږ خرابه شوې ده، نو ایراني ډېره خوښه. او د هغې تر څنګ خو دا بسکټ او کوپرې دا شیان هم ورسره خرڅوي که نه؟ دا زه خلکو اړتیا ته ډېره یم، بس دې یو جنس یو دی لکه نو په دې وجه باندې دا کوو. ډېر ښه. ډېره زیاته مننه قاري صاحب. ډېره مننه. پامیر ټي وي درنو لیدونکو ترڅنګ مې اسداباد ښار یو وګړی ولاړ دی، د سره غږیږو. ستړی مه شه ورور جان. مننه. تاسو ته هم ستړي مه شوي وایو په خپل وار سره. ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړو. ستاسې له ټولو دغې ټیم غړو نه مننه کوم چې اسداباد ښار ته راغلي وو. د درنو ښاریانو حال یا احوال په سکرین پرده خلکو ته ښایي. ډېره زیاته مننه. نو که په سر کې زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړي. ډېره مننه. زما نوم عرفان الله کونړی دی، د کونړ مرکز اسداباد یارګل کلي اوسېدونکی یم. ډېر ښه. نو
کونړی صاحب دا راته ووایه چې څه مصروفیت لرې فعلا. مننه. زه د اسلامي امارت په لیکو کې وم، د شنې قطعې معاونیت را سره و، خو اوس د یو لړ مشکلاتو له مخې څه مشکلات په دې خاطر مې وظیفې ته یو څه وخت یعنې وقفه ورکړې ده. انشاءالله دا امید لرو چې د دغې لارې خپلو هیوادوالو د خپل اسلام خدمت وکړو. ډېره مننه. په همدې هیله نو کونړی صاحب دا چې تاسې د اسلامي امارت په پوځي لیکو کې دنده ترسره کړې ده، نو امنیت برخه کې لږ وغږېږي چې امنیت د تېر په نسبت اوس څومره ښه شوی؟ ډېره مننه شاداب صاحب، ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. که وکتل شي هر افغان وګوري، هر یو پوهېږي په دغه برخه کې. پخوا وګوري، اوس د نورو ولایتونو حتی تر ولسوالیو پورې چکر ته راځي، خو دلته د امنیت خلک خوشحاله دي. د کاروبار وګوري، نور ولسوالو ته په پخوا خلک نشو راتلی، اوس حتی تر قندار او د لرې ولایتونو د چکر او دلته د ساترې دپاره راځي. نو دا ډېر مهم دی. اوس امنیت ماشاءالله ډېر ښه دی، ټول ولس او ټول خلک خوشحاله دي. ښه، ډېر ښه. نو خدای دې امنیت همدغه شان برقراره ساتي. نو که دا راته ووایې کونړی صاحب چې د کونړ ورخواره، کونړ خو اوسېدونکی اسم ښکلی دی، کوم ولایت دې ډېر خوښېږي چې غواړئ د سیاحت لپاره لاړ شي؟ واقعیت خبره چې درته وکړم، زما نورستان خوښېږي، حتی په ګاونډ کې م راسره دی، خو تر اوسه پورې نه یم تللی. انشاءالله اراده لرم، ویډیوګانو کې ګورم ستاسو په شانې ملګري ځي د دغې ولایت ښکلاګانې موږ ته ښیي. ګانو مینه ماته. بالکل. نو انشاءالله موقع پیدا کړم نو هلته به م لاړ شو. کونړی صاحب ستا نه به یو شعر اورو، شعر ساده شعر به نه اورو تر څو لیدونکي ورنه خوند واخلي. شعر هر یو چې د ذهن زه هر ځای کې ویم، شکر الحمدلله شاعران نه یو، خو زه تا غوښتنه وکړه یو ځای کې وایي که نه تورې زه لږ سوچ به کوم. سوچ ډېر مهم دی. بالکل همداسې ده، سوچ وکړه، ذهن ته راوړه. ښه مهرباني. د کعبې دننه هر سړی ولی دی. د کعبې دننه هر سړی ولی دی. مننه. د کعبې دننه هر سړی ولی دی، کلک ایمان په میکده کې معلومیږي. بالکل بالکل، ډېر ښکلی بیت دی. ډېره زیاته مننه کونړی صاحب چې راسره وغږېدې، مفصل معلومات دې راکړل، ډېره زیاته مننه. مننه شاداب صاحب. واقعیت کې داسې حال احوال تاسو ډېر مهم، ځکه یو تصویر تاسې درنو هیوادوالو ته وړاندې کوئ، نو ډېره مننه. موږ ته مو وخت راکړو، ښې چارې. ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو، د مرکز اسداباد ښار د سبزۍ او فروټو منډۍ کې ولاړ یم چې دلته ټول د سبزۍ او فروټو منډۍ دوکانونه دي، او بیا ولسوالو ته خلک له دغه ځای څخه سودا فروټ او سبزي وړي. نو دلته یو تن دوکاندار چې سبزي او فروټ پلوري، دا راسه څنګ کې دی، دې سره خبرې کوو. ستړی مه شه ورور جان. وعلیکم سلام جوړې ښې خیر دی. خیر اوسې، ډېره مننه. نو په سر کې خو که زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړي. ورځ خو زما نوم فضل حق دی، د شیګل ولسوالۍ یم. ښه ډېر. څومره وخت شو چې دلته دغه دوکانداري کوي او دا سبزي او فروټ؟ تقریبا یو 15-16 کاله مې کېږي دلته کاروبار کوم. 15-16 کاله کې. یو کاروبار څنګه دی اوس؟ کاروبار شکر دی، د مخکې په پرتله باندې اوس لږ کمزوری شوی یم، داسې خاص مزه نشته، خو بیا هم خپله مزدوري کوو، ناست یو. دا څه علت کیدی شي چې د ټول کاروبارونه د مخکې په پرتله باندې اوس کم نه پوهېږم ورور جان. ټول عموما ټول کاروبارونه خراب شوي، یا خلکو سره پیسې نشته، بېوسه دي، کاروبار نشته، روزګار نشته، پوه شوې. او دغه سبزي او فروټ چې دلته تاسې
داسې کم پلور دا د کم ځای نه راوړئ تاسې؟ دا خو روجانه موږ د غټې منډۍ نه راوړو، هغه ځای نه راوړو بس داسې یو چې 10-15 روپۍ پاکټ کې بس ګټه دغه کوو. دلته د کونړ کم خپل حاصلات چې یا تاسې راوړئ مثلا شینکوړک مالټې یا نور شیان چې باغون نه راوړئ دلته د خرڅ لپاره؟ هو راوړي، دا د شینکوړک مالټه راوړو، شیګل مالټه راوړو، یو ځای بل ځای نه دارونه د مالټه راوځي. خو ښه مالټه چې بیا دغه لال مالټه دغه ګران هم ده او دا نوره مالټه هم ډېره وي. ډېر ښه. نو خلک کم شیان ډېر خوښوي، کم شیان ډېر خرڅېږي په فروټو کې؟ په فروټو کې خو نن سبا روجانه دا مالټه ډېره زیاته وځي، مشتریان یې ډېر دي او ډېره زیاته وځي. د ډېر ښه. نو خدای دې ستاسې کاروبارونه سم کړي او چې یو وخت د پراخ کاروبار خاوند. امین امین. مننه. ډېره مننه. ډېره مننه. درنو لیدونکو، نو زه د کیرالې د پل په سر باندې ولاړ یم. دغه وړوکي سیند باندې دغه پل دی. دغه سیند د نورستان ولایت څخه راځي. د دې نه دې خواته دغه اسداباد ښار، بیا د کیرالې مارکیټ او دا د کیرالې پل دی. نو څنګ ته مې یو ځوان ولاړ دی، دې سره خبرې کوو. ستړی مه شې قاري صاحب. مننه وروره. خیر اوسې کامې به اوس. خیر اوسې. ډېره مننه قاري صاحب. په سر کې خو ځان معرفي کړئ زموږ لیدونکو ته. انشاءالله اوس زه د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یم، د مزار درې اوسېدونکی یم. مزار دره خو ډېره ښکلې هم ده که نه؟ الحمدلله ډېره ښایسته دره ده او ښکلې دره ده. دا چې موږ ته پکې چکر راکړي بیا خو به بیخي خوند. ولې نه جار وخت تاسو راشئ، انشاءالله مشکل به نه وي. زه ډېره ښه ده، انشاءالله یو ورځ به درځو له خیره. نو قاري صاحب څه مصروفیت لري پیلن؟ تر اوسه خو هېڅ مصروفیت نه لرم، اوس لګیا معلمي اخلم. د معرف ریاست ته راغلی وم، لږ لږ کارونه مې وو. د اخلاق تعلیم دې څومره کړی؟ تعلیم مې 12 کاله کړی دی. ډېر ښه. نو قاري صاحب کوم ولایت دې ډېر خوښېږي؟ د کونړ څخه ورهاخوا چې غواړې لاړ شې؟ والله یاره کابل مې ډېر خوښېږي. کابل دې ډېر خوښېږي؟ یاران دوستان مې پکې زیات دي او خوښېږي مې ډېر زیات. او حالات څنګه ارزي اوس د تیر په نسبت باندې د وطن حالات څنګه ارزي اوس؟ یاره تیر په نسبت باندې الحمدلله اوس خو بیخي امنیت دی، هم په کونړ کې هم په څلورو دېرشو ولایتونو کې د افغانستان ډېر ښایسته حالات دی او ډېر ښایسته حکومت هم ډېر ښایسته راغلی دی. ژوند زندګي ښه برابر روان؟ الحمدلله ډېر ښایسته دی، مرګ ژوبله هم ختمه شوې ده او ډېر ښایسته امنیت راغلی دی اوس. ډېره مننه. نو قاري صاحب خدای دې همدغه حالات دغه شان د امنیت دې خدای پاک برقراره ساتي په همدې هیله. ډېره مننه چې راسره وغږېدې. مننه. خیر اوسې. درنو لیدونکو، اسداباد ښار د کیرالې مارکیټ کې ولاړ یم او کیرالې مارکیټ کې دلته د یو تن دکاندار سره خبرې کوو. ستړی مه شې ورور جانه. السلام علیکم. ستړي مه شئ، په خیر راغلی ورور. خیر اوسې. ډېره مننه. نو لومړی خو زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړه. وروره نوم مې ناصر احمد دی، مشهور په سعادت کوهستاني. ما دلته مې دکان دی، د مشروباتو نه نیولې تر سبزیجاتو پورې هر شی ملاویږي. دا چې سخي په مارکیټ کې مې دکان دی. نو سبزیجات، سلاد او فروټ او دا ټول شیان؟ سلاد، فروټ، انګور، کیوي، مختلف نوع میوې، مختلف نوع سبزي د موږ سره وروره. ډېر ښه. نو کاروبار څنګه دی ستاسې اوس؟ الحمدلله شکرګزار یو وروره. کاروبار ښه دی، گزاره کوي، شکرګزار یو د خدای. څومره وخت شو چې دلته دغه کاروبار کې؟ وروره کاروبار داسې و چې زموږ د پلار د وختو دی دلته. دکان هم څومره وخت؟ 25 کاله وشو چې دلته کاروبار کوو. 25 کاله؟ دا خو بیا زیات وخت شوی دی. نو
اوس وخت کې هم کاروبار ښه دی که تېر کې ښه و څه کوم تغییر خو نه دی راغلی؟ الحمدلله شکرګزار یو خو د دې د تیر په پرتله باندې مخکې زموږ پلرونو ورونو دلته دکانداري کوله پس د نظام د تبدیلېدو نه زه دلته په خپله دکان کې ما یو نوع تغییرات لرو خو دومره په بازار باندې تاثیر نه لري منفي الحمدلله شکرګزار یم. بالکل نو امنیت هم برقراره دی خلک په همدې باندې هم خوشحاله دی چې کاروبارونه هم ډېر نه خراب شي او یو څه ښه نو بیا هم انشاءالله نور به هم ښه شي هیله امید پکار دی. مننه که وروره ژوندي اوسئ شکر الحمدلله بازار ښه دی سالیانان راځي کونړ ته مختلفو ولایتونو نه سیلانان رامات دي کونړ ته الحمدلله د امنیت د نګاه نه کوم مشکل نشته کونړ کې. ډېره زیاته مننه. نو په زړه دې څه دي زموږ لیدونکو ته ډالۍ کې شعر ټپه چې شعر زده دي؟ والله شعر ټپه د دې شیانو سره خاص علاقه نه لرم خو ژوندي دی وي تاسو د ژوندي وي هر کله راشئ کونړ ته موږ مو منندوی ورو. ډېره زیاته مننه ډېره مننه. امیر ټي وي درنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې کونړ مرکز اسداباد ښار کې مو تاسو ته چمتو کړله او اسداباد ښار باندې راغلو د خلکو بېلابېلو ساحو کې مو د خلکو حالات تاسو ته وړاندې کړل. نو راورسېدو تر چغان غونډۍ پورې او دغه زما بیکګراونډ کې تاسو ته ښکاري دا د چغان تاریخي غونډۍ ده. نو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسو ته مې وړاندې کړله د خلکو حالات مو تاسو ته د اسداباد ښار کې وښودل. یو ځل بیا چې د یوې نوې خپرونې سره زه راځم د پامیر ټي وي په سکرین تاسې ټول په پاک رب سپارم ښاد آباد او بریالي اوسئ.